د چین مالونه خو چې دې خلکو استفاده وکړه ترې خوا اخیستوله. 因为我喜欢中国 له دوی نه به دا پوښتنه ولرم چې دوی ولې چیني ژبه زده کوي. 最近中国跟阿富汗联系很好。 سږ کال د افغانستان او چین ترمنځ د سیاسي اړیکو د ټینګېدو یوه اویایمه کلیزه ده. دواړو هیوادونو په 1955 کال کې رسمي اړیکې ټینګې کړې. په دې وروستیو کلونو کې د دواړو هیوادونو لوړپوړو چارواکو د نظریو تبادله ساتلې. چین په څو اړخیزو یا نړیوالو غونډو کې د افغانستان د ګټو لپاره ملاتړ څرګند کړی دی. د دې ترڅنګ دواړو هیوادونو هم په اقتصادي برخه کې ډیر زیات تګ راتګ ساتلی. چین د 2024 میلادي کال له ډسمبر څخه د افغانستان محصولاتو ته د 0 روپۍ امتیاز ورکړی چې د افغانستان د غوره تولیداتو له صادرولو څخه یې کلک ملاتړ کړی. دا چې د چین تولیدات په افغانستان کې له هرکلي سره مخ دي که نه، راځئ په دې اړه د افغانانو خبرې واورئ. دا مالونه چې دي دا د چین نه راځي. دا مثلا ټول چینی مالونه دي. این مال‌های که است کلاً مربوط کشور چین میشه. معمولا دا چینی برندونه دي. ټول چینایي دي. یخچال، ماشینونه چینایي هسته. ښکاره ده چې د افغانستان په بازارونو کې چینی توکي په پراخه کچه شتون لري. خو پوښتنه دا ده چې دا ولې؟ یو دلیل شاید دا وي چې د چین له لوري کوم مالونه چې افغانستان ته راځي د هغوی قیمت هم مناسب ده او کیفیت هم ډېر ښه ده. بل دا چې چین له افغانستان سره له کلونو راهیسې تجارتي اړیکې پراخې ساتلې دي. موږ خو رقم هیوادونه مالونه راوړو. هر یو ځان ته کوالټي لري، خو ډېری مالونه چې دي د چین نه راوړو. دا برقي وسایل ټول چینایي دي. بیا موږ سره ټول مالونه ډېر چې دي د چین دي. ښه کوالټي هم لري او ښه جنس هم ده. ښه کمپنیګانې موږ سره رقم کمپنۍ دي دلته چې تاسو وینئ، لکه هر رقم ماشینونه دي په یوه کمپنۍ په بله کمپنۍ، خو ټول چینایي دي. یخچال، ماشینونه، دا نور برقي وسایل، اوتو، دا شیان چې دي چینایي ډېر دي پکې. د چین مالونه خو چې دې خلکو استفاده وکړه ترې خوا اخیستوله. بیا اوس خلک یې ډېر خوښوي او ډېر استفاده ترې کوي او فروش هم ډېر ده د چینایي مالو. موږ په شرکت کې ډېر کار موږ په ایرکنډیشن باندې کوو. موږ دوه کمپنۍ د چاینا سره کار کوو چې د آکس په نوم ده او بله چانګ په نوم ده. دواړه انټرنیشنل کمپنۍ دي، په ټولو هیوادو کې دا فعالیت لري او بهترین جنس دی. ایرکنډیشن، آکس ایرکنډیشن او چانګ ایرکنډیشن هم کم برق نه کار کوي، مصرف یې کم دی، هم یې کیفیت یې ډېر ښه دی او قیمت یې هم نظر نور ایرکنډیشن ته ارزانه دی. چینایي توکي په افغان بازارونو کې رښتیا هم ډېر شوي دي. قیمت یې مناسب دی او کیفیت یې ښه دی. اوس په لنډ وخت کې مره رسېږي، مخکې وروسته رسېدل 2 میاشتې وخت پرې نه وه، اوس زر رسېږي او په ټول بازار کې اوس ډېر خلک یې خوښوي. موږ لپاره هم ډېر خرڅېږي. فریزر است، یخچال است، چیلر است، دیگ است، منقلای برقی است، داشتابه دیگه. این محصولات است که زیادتر فروش داریم. بخاری گازی است، فعلا سیزن بخاری گازی است. زیاتر چین ده. ټول چین کې جوړیږي، خو با کیفیته شی ده، لکه د یو برانډ شی ده چې خلک ښه خوښوي او ارزان هم ده. نظر لکه نور برانډو ته موږ د کومه ګټه چې خلک نور برانډونه پې ګټه اچوي، موږ ګټه کمه ده، ځکه موږ د خپل وطن ته ګورو چې خلک اقتصاد نه لري که نه. اقتصاد لپاره دغه بخارۍ ده که بله کمپنۍ برانډ دي، هغه اصلي برانډ دي که نه، لکه دغه کمپنۍ خو دغه تا ته په $400 درکوي، زه یې ورکوم په 200. زموږ ګټه کمه ده نظر نورو کمپنیګانو ته. او ښه ده، ښه با کیفیته شی ده، ضمانت لري، کارکرد یې ښه ده، خلک پرې راضي دي. او دا 20 کاله کېږي چې دا کار موږ کوو. دا کاروبار د افغانستان کې د جمهوریت د اول نه اوسه پورې خلک پرې راضي دي، خلک موږ نه خوشحاله دي، موږ خلکو نه خوشحاله یو. مستقیم چین نه راوړو، مستقیم دا کمپنۍ موږ سره جنسي ده ټول افغانستان کې، او مستقیم خپله چین نه راوړو. هم په عمده هم په پرچون دغه نه موږ توزیع لرو. د چین او افغانستان ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو ترڅنګ کلتوري تبادله هم ورځ تر بلې پراخیږي. زه دا شیبه د چیني ژبې یو مرکز ته راغلی یم چې دلته له ځینو ځوانانو سره په صنف کې ناست یم. له دوی نه به دا پوښتنه ولرم چې دوی ولې چیني ژبه زده کوي.
在中文名字叫赞，我是阿富汗人，我住在喀布尔。我说是汉语在伊萨比熊几个，因为我喜欢中国，和我想去中国，和说是汉语。我叫尤燕，我是阿富汗人，出生在喀布尔。我的目标是在中国学习很好，希望我快到中国了。我的中文名字是阿里，我出生在喀布尔，我学了5个月汉语了，我很想去中国看看长城，也想跟中国人联系。我的中文名字梅林，我在爱沙北上学习汉语，我的目标在中国学习很好，或者做生意，我希望快到中国了。我是今天来中国的，把计划发给中国吗？我叫阿里日子，我的中文名字是大新。我当老师在爱沙培训机构，最近中国跟阿富汗联系很好。那现在阿富汗人很多人想来在这儿学习汉语，那在这儿我们可以教你们。درنو کتونکو تاسو د ځوانانو خبرې واورېدې چې ولې له چیني ژبې سره دوی مینه درلوده او څه هیلې درلودې. دا ښیي چې د دواړو هیوادونو اړیکې یوازې سیاست او سوداګري پورې محدودې نه دي بلکې د پوهې او تفاهم نوې لاره هم پرانیزي. د چین او افغانستان ترمنځ اړیکې یوازې د حکومتونو ترمنځ نه دي بلکې دا د خلکو ترمنځ د تفاهم او همکاریو ژوره نښه هم ده. له بازارونو نیولې تر کلتوري تبادلو ښوونې او روزنې دا اړیکې ورځ تر بلې پراخیږي. هیله ده دا دوستي لا ژوره لا ګټوره او لا پایداره شي.